د جمدن خواږه زمونږ پښتونستان کې زچې ثوابې ته ځو پړونې د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابې ډېر زیات احترامات مینه محبت او ډېر ښه ساعتونه مې ومنئ ملګرو نن بیا راغلي یو د ستاسو دپاره یو نوی پروګرام هم بیا د یار حسین کلي ته راوړی دی او مینوالو ډېر ښکلی شخصیت را سره ناست دی او دلیل ننګیال صاحب یار حسین کې خپل ژوند کوي او دې ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایي ننګیال صاحب په خپل پروګرام کې هرکلی وایي. ډیره مننه ستا او د اصرار چې تاسو زمونږ د غریب خانې ته رالی او زمونږ غونته د کمزورو خلکو تپوس مو کو نظر ډیر مشکور یم ډیر خوشاله یم یو جهان مننه باقی زما د طرفه اوریدونکو ته که مسافر دي که وطن کې دي که د وطن نه بار دي ټولو ته زما د طرفه په ډیرو سلامونه مننه ډیره مننه. زموږ چې کوم مسافر دي نو دله زموږ په پروګرام کې سره وړي او څه ورته وي دی داسې چل چې مونږ خپل یو چینل جوړ کړی دی ننګیال ټي وي او د هغې دپاره ما یو نظم تیار کړی ړومبی افتتاح به د هغې نه او هغې کې انشاءالله چې د مسافرو ذکر هم دی پکې مسافر به هم پې ډېر خوشحالي ځکه چې زما مسافرو سره ډېره زیاته مینه په دې ده زما خپل زوی مسافر دی که نه نو هغې ته به پکې م انشاءالله دغه کړې مړې چې کوم دی نو ډالۍ او انشاءالله د 70 ورځې کې به نظم تیار شي دا په یوټیوب باندې بیا چلو په خیر ثوابات هغه د مینوالو سره شریک بالکل دا به سره شریک کما دا غې نه مخکې برته یو څو شعر ووایم چې وې کړه لیکانې د غماز لمسه زوروره وه غټه یې ترېنه جوړه کړه وړه غوندې خبره وه خو خدای خبر چې څه ووایم چې دی ورته په کم انداز کې کړې وه ځکه په جانان مې د غصې تبه شبره وه او خدای ګو چې دنیا به مې د زړه پې روانه شوې وه دا که را پرېوتې لا د دغې بام د سره وه نو ښه ویل خو نه ویلو ته نه رسي ننګیاله که چپ تې پاتې شوې وې نو ډېره به تې غوره وه او دا یو 2-3 شعره نور دي چې پاکه ربه ته مې خدای زه دې بنده یم د دنیا په هر ګناه باندې ګنده یم نو ښه پوهېږم چې سلګو کې به رایاد شي اوس مې هېرې وجه دا ده چې زنده یم او د مالدار هرې خرابې ته ښه وایم او د غریب صحیح وینا ته ناسانده یم نو په لالچ باندې دروغ ورله رښتیا کم او بې لالچه بیا د حق وخت کې جرنده یم نو زما ربه ستا په لوی کرم به کېږي په عمل باندې د سور دودخ تنبه یم نو رحمتونه دې ټول واړه ناپایو دي او زه امید کې ورته هر وخت زلینده یم نو دا منم چې زه ننګیال انپړ ضرور یم په خپل شعر باندې ماهر لکه رنده یم او دا د پړونې هغه چې تاسو یې ووایه نو دا که غواړې د جمدن خواږه زمونږ پښتونستان کې زچې ثوابې ته ځو پړونې د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابې ته ځو پړونې در لخدې د غفلت په وسوسو کې درنه به پکې ښکارې چې روانه ایسبزو کې زمونږ ځان له دنیا ده ته به ډېره په مزو کې زمونږ ځان له دنیا ده ته به ډېره په مزو کې د ګټې د اوبه ولې جون بستان وي تاوان کې زچې ثوابې ته ځو پړونې د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابې ته ځو زاړ دی رواجونه شاه منصور کې کلیدل غواړي ډېر عزت بدر کې مانې رهتا کرات لل غواړي ساده شان خوراکونه
که په هر ځای کې خوړل غواړې ساده شان خوراکونه که په هر ځای کې خوړل غواړې تالی د خورشته د میلاویږي کالو خان کې زچې ثوابې ته ځو پړونی د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابې ته ځو وا بخل مزید حباسین د پیزاګانو نه نزی سوک واپس د توربیلې د رڼاګانو نه ډېره به خوشاله د لاهور د صحراګانو نه ډېره به خوشاله د لاهور د صحراګانو نه هر څه به درنه هیر شي مینه ډېره د افغان کې زچې ثوابې ته ځو پړونی د پښتو بدل واخلم په دکان کې زچې ثوابې ته ځو زه د مرغوز ټوپی باندې دنیا بدر نه رقم ستانه بخکلا د یار حسین ډاګې چاپی رقم چوزو په دو بیانو پګړې بدی ورته رقم چوزو په دو بیانو پګړې بدی ورته رقم نو یخ پالو د بدواړو خرو په مردان کې زچې ثوابې ته ځو پړونی د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابې ته ځو سره د تولاندې بشیر غون در تسیوخم اسپ د شیربانو با در تسلی ضروري وخم من ډیر خایس بدر تز د یعقوب وخم من ډیر خایس بدر تز د یعقوب وخم نو داسې خکل نشتا در توایم په جهان کې زچې ثوابې ته ځو پړونی د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابې ته ځو امبار کې لوپټا بد حیا کې د پسر باندې جلبه کې بکر کنډې در ترو سندم صادر باندې سلیم خان کې چې د راشي د سټیپا او بنظر باندې سلیم خان کې چې د راشي د سټیپا او بنظر باندې نو دا مزي بنوي په لندن او په جاپان کې زچې ثوابې ته ځو پړونی د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابې ته ځو پیغلی حیادار ننګیالي اره در کې دي خکلی مشران د ثوابې اره اجره کې دي انتا د دنیا خلق راتلو ته په اسره کې دي انتا د دنیا خلق راتلو ته په اسره کې دي نو ارموسم سپرلې وي د ګدون په ګلستان کې زچې ثوابې ته ځو پړونی د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابې ته ځو غنم چې دلته زیړ شي مړه زمار پکې تپ شي غږی رباب ستار منګې پکې اکثر خلق د شپې غږی ریلې بچین د خان درتا شکال کې د مزې غږی ریلې بچین د خان درتا شکال کې د مزې غږی ظلمی بدر ته اخري چورلکونه په میدان کې زچې ثوابې ته ځو پړونی د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابې ته ځو دلته په دې ارس کې زبې مینې بې یاره یم
ستا په دې ساده وینا زه پوه شوم هوښیار یم یاره ستا اختیار دی در سره تلو ته تیار یم یاره ستا اختیار دی در سره تلو ته تیار یم ننګ یاله بختوره اثر ستا د په بیان کې زه چې ثوابې ته ځو پړونی د پښتو به درله واخلم په دکان کې زه چې ثوابې ته ځو که غواړې د جمدون خواږه زمونږ پښتونستان کې زه چې ثوابې ته ځو پړونی د پښتو به درله واخلم په دکان کې زه چې ثوابې ته ځو ډیره مننه ننګیال صاحب ډیره مننه